د ګران رور نبیل بای موټرسیکل میلاو شو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم. زمون د ګران رور نبیل بای موټرسیکل میلاو شو. ملګرو ته د یاد وي چې سموده مخکې زمونږ سوشل ورکر ملګری نبیل خان کوم چې په زړه مینا کلي کې یو ځای کې ریکارډینګ کولو، څه واقعه وه، کوریج یې کولو او د جومات مخې ته موټرسیکل ودرولو، څه غله راله، هغه موټرسیکل غیب شو، موټرسیکل چاپټ کو. بیا د پیر ذوالفقار باچا صاحب په کوششونو باندې او د مصري باندې چې کوم نوی سیچو دی د هغوی په کوششونو هغه موټرسیکل میلاو شو. د هغې په حوالې سره به راغلي د پیر ذوالفقار باچا ځای ته، د هغوی نه به هم خبرې ریکارډ کوو او احمد سید بای دی را سره، نبیل بای دی، دی به هم یو څو خبرې کوي. نبیل بای تاسو څه ویل غواړئ؟ بس زه خو لومبې دا وایم که نه چې د پیر ذوالفقار باچا چې یو نر سړی دی او همیشه غریب مظلوم سره ولاړ دی، او نن چې دی هغه زما د موټرسیکل غم وکړو، ما سره ودرېدو او زما موټرسیکل روک شوی موټرسیکل د هغه په واسطت سره چې دی نو هغه را پیدا شو. او بل د ایسیچو صاحب چې کوم نوی راغلی دی مراټي مصري باندې تانې ته حافظ صاحب، نو د هغوی هم ډېره غټه شکریه ادا کوم چې هغوی ما ته د موټرسیکل راکړو، او د پیر ذوالفقار باچا شکریه ادا کوم چې هغه خپل کوشش وکړو د ما موټرسیکل لپاره، نو ډېره ډېره مننه کوم. خاجي احمد سید بای تاسو څه ویل غواړئ؟ ډېره د خوشحالۍ خبره ده. زموږ ملګری چې و نو ډېر خلک پې خفه و چې دنه کله دا موټرسیکل روک شو، چا دې پټ کو. اوس څه ویل غواړئ؟ نو اوس هغه کسانو ته دا پیغام دی چې کم خلک په دې خفه و، هغوی دې خوشحاله شي، چې کم خلک د ده د موټرسیکل په ورکېدو خوشحال و، د هغوی زړونه به ټک وچوي. ولې چې د دا موټرسیکل چې کم دی الله تعالی په فضل و کرم سره ده ته واپس میلاو شو، او دی چې کم دی نن په جامو کې نه ځایږي. ښه دا خو تاسو وینئ خدای پکې په زور یې ځان راټینګ کړی د خوشحالۍ نه، په جامو کې نه ځایږي که نه رښتیا؟ نه بالکل خوشحالي شته یار، ماشاءالله ماشاءالله. ځکه روک شوي څیز داسې په اسانه به نه میلاوي، ما ته میلاو شو نو بس خامخا د خوشحالۍ دغه دی. او بل احمد صافي صاحب او جعفر شاه بهیو په دې کې ما سره ښه دغه کړی دی، خفګان ښکاره کړی دی، او د وخته سره دوی ما سره منډه تړله ولې که داسې زما څه دغه راغلی دی تانې ته یا تللي وو، نو هم به دوی دواړو ما سره چې دي نیغ په نیغه تللي دي، نو زه د دوی هم ډېر شکریه ادا کوم. مننه. دا خو زمونږ فرض جوړیږي یو ورور بای باندې د سخته وي یا مشکل کې پسه وي نو خامخا به منډه ترله وهي، نن په خدای مکه په تا د سبا په ما هم راتلی شي. نو دا خو ژوند سره تړلي معاملات دي، خو خوشحاله به دي چې الله تعالی دته خپل امانت چې کومه دی واپس میلاو کړو. د ټولو ډېره ډېره شکریه ادا کوو. جعفر بای ستا ډېره ډېره مننه. نو ګرانو مینوالو، لږ ساعت پس به پیر ذوالفقار باچا هم راوځي، راغلي د دیره کې ناست یو، د هغوی بیان د هغوی خبرې به هم تاسو سره شیر کوو. مخکې ویډیو ګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی، د بنیادمو چې په کار شي سړی. یقینا په دې خبره کې هېڅ شک نشته دی چې د خپل ځان ګټه خپله فایده خو ځناور هم پیژني. دا وخت راغلی ما د چیرمین صوبایي امن جرګه پیر ذوالفقار باچا صاحب سره ناست یم، او دلته کې زمونږ د یو ملګري نبیل بای یو ښه سوشل ورکر دی، د علاقې د غریب مظلوم اواز چې کومه دی هغه اوچتۍ همیشه دا هلې ځلې وي چې غریب ته څه فایده ورکړي، په غریب چې کوم ځای کې هم سخته راشي، نو د ده اواز چې کومه دی ښه په نرۍ سره دی اوچتۍ دغه شانتې کوریج کوو څه وخت مخکې، او موټرسیکل یې ودراو. نو کله چې دی کوریج نه راووتو موټرسیکل نشته، چا پټ کړی دی. د الله تعالی په فضل و کرم سره او د پیر ذوالفقار باچا صاحب په کوششونو سره الله تعالی دته هغه موټرسیکل چې کوم دی واپس ورکو. اوس راغلي یو د باچا صاحب سره ناست یو، نبیل بای هم د خوشحالۍ نه په جامو کې چونکې نه ځایږي. باچا صاحب سره یو دوه خبرې کوو په دې حوالې سره. باچا صاحب ډېر ډېر مبارک وي ستاسو هغه محنتونو چې کوم دی رنګ راوړو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء. ډیره مننه صافي، ډیره مننه نبیل جان چې د کیمرې په سترګه باندې تاسو دنیا د امن د سلامتۍ پیغام ورکوي، او سره سره چې تاسو د بل د پیزار غم کوئ الله خپلې څپلۍ هم دله خلک پټې کړي. نبیل ته په خپله باندې د بل دا درسې له لړې د هغه درد دی په خپلو اوبو اخیسته، تا د الله چارواکو
په نظر کې راوستو چې د دوی غلا شوې ده او بیا چې ته بهر راووتې ستا نه خپل موټرسایکل ورک شوی تا په تاڼه کې راپورټ وکړو بیا موږ اکثر داسې کوو چې وایو چې یاره کني دې کې پولیس ګرم دی اکثر زموږ په ژبه باندې دا راشي چې په دې کې پولیس ګرم دی یار پولیس ګرم نه دی زما خپل هم څه ذمهواري ده ته چې د چا ګلی کوڅې له تللی وي او د چا غلا شوي وه نو هلته کې به بلا خلک راجمع شوي او چې هغوی له دا پته ولګېده چې زما د کیمرې په سترګه زما آواز اعلی برې ایوان ته رسولو والا نه چا موټرسایکل پټ کړو نو د جومات نه چې پکې پټ شي نو په هغه ساعت خلک چنده وکړي نو هغې له نوې پکې ولګوي نو چې بیا داسې د کیمرې په سترګه د خلکو د خدمت کولو والا سړی وي او د هغه نه موټرسایکل ورک شو نو دا شتمن خلک که دا 500 روپۍ راغونډې کړي نو هغه له سیکنډ هینډ موټرسایکل د دې دپاره د دې بدرنګۍ په دور کې پکار وي چې د ګلو کوڅو آواز هغه بره افسران بالا ته رسوي خو بدمرغه هغه هېڅ زما په عوامو کې هم ختم دی هغې کې هم نشته مړه دي په کوما کې دي په وینټیلیټر باندې پراته دي زه بیا ډېر په اسانه باندې راشم نو زه په پولیس باندې تنقید کوم بیا زه دا وایم چېرې کني پولیس زما نه ولې پولیس څه وکړي تا سرخانه تاله د کور مخې ته چوکۍ جوړه کړي تاله د جومات د سپلو د غلو د سولرو د غل دپاره سپایي مقرر کړي په تا باندې خپله څه بلا شوې ده ولې په دې جومات کې دننه د دوی خپل خادمان نه په دې جومات کې دننه د جومات مقتدیان نه په دې جومات کې دننه د جومات د کمیونټي ترمنځ نه هېڅ یو شی نه دې غل چې ته دا موقع ورکې دې زیله راځي دلته کې په جومات کې اکثر امامان هم وي طالبان هم وي د محلې خلک هم وي نن سبا کیمرې هم لګېدلي دي نو ته دې خپله ذمهواري نه محسوسوې او ته دې هر یو شی راخلي او ته دې اچې نو بیا زه ولې په پولیس ذمهواري واچوم زما په کلي کې زما د کلي یو عالم هغه د ساري نه مدرسې له دغه جومات ته لاړو جمع یې ورکړه واپس راغله هغه نه په لاره کې په ګن پوینټ باندې چا موټرسایکل واخیسته هغه باندې اسلحه یې ور باندې ایم کا هغه ټایم وکاس خان زه ور وران ماشوم وم اوس یې چې دی دا د دغه رسالپور هغه دلته یې چې هغه ته مې وی وکاس جان هغه هر یو شی چې دی فایار په خپل ځای دی خانه د موټرسایکل غم وکوته دا عالم دی نر سړی یو سوره دې تېرې شوې وی باچا وی زه به درځم سره د موټرسایکل به درځم چې ما له دې دعا وکړي نو موټرسایکل ورکول د هغه کار نه دی موټرسایکل اخیستل د هغه کار نه دی نه هغه دا شی کړی دی علما کرام ټول راجمع شو زموږ د امن جرګې په دفتر کې او باقاعده رالو چابي وله ورکړه په موټرسایکل باندې کیک ووه او هر یو شی شو ستا مسله راغله یا خانه زما دې کې هېڅ کردار نشته خانه ستا د علاقې اس ایچ او نر دی ستا د علاقې اس ایچ او نر دی هغه نوی و حفیظ خان هغه د نظامپور نه دلته رابدل شو موږ هغه له وویلې چې د یو صحافي نه چې د خلکو په خدمت کې ګرځي سره د دې چې په تا به تنقید هم کوي سره د دې چې تنقید برای اصلاح به هم کوي خدا عجز سړی دی د دغه موټرسایکل دی چې دی ګرځي دی تا له انفارمیشن درکوي په تا د تنقید هم درکوي او د معاشرې عکاسي هم کوي هغه وویلې چې باچا والله په خپلو پیسو یې ولا اخلم تا راله وینا وکړه په خپلو پیسو باندې زه اخلم ولا اوس هغه تا له موټرسایکل درکړه حفیظ خان د امن جرګې یو ادنا خدمتګار پیر ذوالفقار باچا چې تا زما دې صحافي رور له موټرسایکل دې وله ورکړو چې څنګه هم دی همې قبول ہے خانه خراب جیسا ہے خو ستا د نیت رانه پته ولګېده یار ابراهیم علیه السلام یې اور ته اچو کربوړې پوکې ورکړو ابابیل به په خپله مخوکه کې د دریاب نه اوبه راغېستې او هغه به په یو ساس کې اچو په اور باندې چې په ابراهیم د دې اور دا تپ کم شي الله کربوړي ده په برخه باندې سپلی غولیل او چیتره ایښې ده او الله مولا کریم ابابیل که تکه توره پرنده ده د محل په شان کور دی او په دیوالونو دې غولم کوي وی ګوتې ورسره مه لګوې دا زبرګه ده الله هغې له هم جزا ورکوي نو تا د فتنې په دې دور کې نو یو وقاص زما دا کوړي په تاڼه دا شی کړو وقاص ستا هغه زړه شکریه او حفیظ خان یو جهان مننه الله دې ډېر زیات قدرمن لره زه دې ډېر زیات شکرګزار یم چې تا صحابي له خپې ورکړې د پایو په شکل کې دې ورکړې او انشاءالله
زه د خپلو خلکو نه وایم چې د صحافیانو له د مینې په نظر ګورئ، د صحافیانو له د مینې په نظر ګورئ. نو چې ستاسو په مسلو پسې راځي، ستا ګلې له راځي، ستا کوڅې له راځي، نو دی پیدل نه راځي یار، دی په موټر سایکل راځي. موټر سایکل کې تیل وي، خوا خوبونه، هر یو شی آرام دی، او بیا وله پولیس هم ترټ ورکوي، بیا وله ته هم ترټ ورکوي، بیا وله مافیا هم ترټ ورکوي. پکار دی چې فاینانشلي هیلپ ورسره کوي، بله پیسې په فضولیاتو لګوئ. نو چې دوی له ورکوئ نو ستاسو آواز به وي او بهترین ملګري به مو وي. نو ستا د موټر سایکل په هکله زما د ګران عزتمن لور د حفیظ خان او زه خپل ډي پي او صاحب له وایم که چېرې دا قسم ته حالات واقعیت او د پولیس د عوامو او د کیمرې په شیشه باندې د صحافیانو ترمنځ وي انشاءالله، نو هغه به ډېر زیات بهتر عمل وي. الله مو ښاد او آباد لره. بالکل مننه باچا صاحب.